د سریه لوی ډیلر نواز شریف دی. دلته روسۍ سریه راغلې وه 15,000 روپۍ ټن ورکوله، ټوله یې دې ځای نه ټوله کړه پنجاب ته یو لوی ډیلر یې دا دی. اوس په 14,000 او 14,000 روپۍ ټن. سیمټ ستا د صوبې پیداوار دی، کم ځای ته ورسېده. بجلی ستا د صوبې پیداوار دی، نور یې ګرانه کړه. سوی ګیس ستا د صوبې پیداوار دی. زما په کور کې یو نغری دی، یو نغری. سوه 10 روپۍ بل په ما د سوی ګیس راغلی دی. اوس څه شو هغه کسان؟ سوی ګیس به مفت کوم او بجلی به مفت کوم. څه شو؟ 830 روپۍ. اوس به د بجلی بلونه وګورئ، انشاءالله دې ګرمۍ کې به دې پکي تم نشئ کېناستی، کچلی هلته به دې کور ورانېږي. ستا پلار به دا بل ورکړی شي. نو غریب سرمایدار خو ایر کنډیشنې او فریزرې او دا ورکړه دي، هغه څه پروا ده که 1,000 روپۍ ورځ پې بل راځي. ته چې د ټاټکي مزدور او د شپې پکي ته ودی او 1500 روپۍ بل در باندې راشي، بیړه دې غرقه ده. نو ډېر ښه کار دی مامات چې ورځ تېرېږي ډمې خوشحالېږي چې مړې تبي که خیر یې نیولي یې مړې تبي. او دغه مړه تبه به تاسو دپاره سبب د مرګ ګرځي، دغې نه به مرئ. کولی هېڅ نشي. اسلام سره ټوکې او مذاق کوئ، دین سره ټوکې کوئ. نن ستا په ملک کې وګوره د شریعت بل خبره ده، یو ټوکه ته جوړه ده، یو مخول ته جوړ دی. وزیر اعظم یو څه وایي، صدر صاحب بل څه وایي، قومي اسمبلی بل څه وایي. دا ټیک دی او نا ټیک دی او مکمل دی او نامکمل دی. سینیټرانې بل څه وایي، ګلټرانې بل څه وایي، ټرټرانې بل څه وایي. مخول ته جوړ دی. نن څومره مخول او شرمېدلی چې په پاکستان کې اسلام دی، الله دې داسې بل شی ونه شرموي. د اسلام نوم چې څومره دې خلکو وشر. څومره رسوا قرآن چې دې خلکو څومره رسوا کړو او څومره ذلیل کو. دا هغه قرآن دی چې جبریل راوړی دی او په 23 کاله کې جناب محمد رسول الله ته مکمل کړی. د خدای کلام چې په کوم ملک کې داسې رسوا وي لکه زمونږ په ملک کې چې دی، تاسو به ښې ورځې ګورئ. ضیاء الحق صاحب لاړو، دا جینۍ راله، ځکه چېرته خدای چېرته ښه کړو. جینۍ نه خلاص شو، پې دا بل ریګمال کړی راغی. مونږ وی چې دا خو بلکل که خیر یار سړی به په مزو شي. په داسې خوږه تبه واوړېدی، په داسې خوږه تبه چې یو خدای به م خلاصوي. زمونږ یو استاد و، هغه نه به چې کله چا تپوس وکړه چې استاد څنګه یې، ویل بیا مړه تبه مې ده. تاسو هم کله کله وایي که نه مړه تبه، خو پېژنئ دا پښتانه اوس کوم ځای دي؟ پښتانه چې خولې له راشي نو وړه مې راوپړسېږي. نو تاسو وایه څنګه یې هلکه بدن مې ټول دروند دی، مړه تبه مې ده. که ډاکټر له لاړ شي هلکه هغه ترمامیټر خو پته نه لګي، مړه تبه مې ده. نو زمونږ استاد هم چې کله چا ولیدو ویل بیا مړه تبه مې ده. نو مړې تبې نیولي یې، هغه څیزونه در باندې ګران شو چې د ملا ډوکي به درته ماتوي.
50 روپے بورای وړه ګران شو د ملا ډوکی بم ماتای غوړی 290-95 روپے ټیمو اوس 340 او 350 تا ورسه ملاویږم نه دنیا چغې وای دي شمه غوړی نه ملاوي شمه غوړی دا دکانداران شمه غوړی نه ملاوي مال چې شمه غوړی نه ملاوي کی شمه بایسکوپ تلار شي هغه شمه خوشتا کنه نن پاپ صوبه سرحد کې 2 شمو غم جوړ کړي دي یو شمه غړو غم جوړ کړي دي او یو شمه بایسکوپ غم جوړ کړي نو د داز وخت کې هغه ستاسو توره بیا چرته لاړ شي بیا هم چې پولیس ونیسي چې ډزې دې ولې کړي دي پلار دې په بیله منډې وایي مور دې په بیله منډې وایي خپلوان دې په بیله منډې وایي لکه څه چې د اختر خوشحالي وایي چې داسې وکړو نو د مور واده و چې ډزې وکړې د اختر خوشحالي دې ته وایي چې ډزې وکړه یولس د پردی مور بچی ویشتی دي په هسپتالونو کې پراته دي د دې قوم د څه اخترې دي یا څه خوشحالي دې ته وایي دا مونږ چې څه تصور کړي زمونږ د قوم اختر او خوشحالۍ هغه څه شي سینماګانې ویسیارونه د دنیا د ډمتوب او د کنجرتوب ډرامې دا زمونږ د قوم او د ملک اختر دی بیا یو بل لذي اختر مبارکه دی صاحب اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک اختر سپیره دی چې تی مبارک کیس دا زمبای بکیږي او صاحب ته ما کرا راځه او زه تا کرا درځاو اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک یو کول ضروری دی اختر مبارکی ضروری نه ده دا اختر مبارک دا مصطلح چې دی د دې وجود نشته وجود سوا د دې نه چې یو ملکی رسم او ملکی رواج دی زه درکې مونځ کومه د اختر نو خطبه چې ویلې چې په منبر ناست یم د یارې پاسم نه چې پاسم بیا ټول خلک راغاړي وځي هغه 8000 خلک زما پلار باغی ته غاړي وځي ناست یم او صاحب نو دی وجنا عزیزانو خبره د زړه ده خبره دړه ده زاغه سړی ته اختر مبارک کم چې زما زړه نه غواړي چې زه د اختر مبارک یو تاسو هغه خلکو ته اختر مبارک وته ځي چې چا ټول رمضان روزي خوړلي ځای کنه دی ول دا سرمایدار او دولتمند او نوابان دی روزي نیولي دا وی اجرتم تاسو دا غریب خلک ځي که خدایم نورم غریبان کی چې خان اختر دی مبارک خان اختر دی مبارک دا خدای پیجندلی خدای پیجندلی ما زه چې الکم نوې مولا شوم ما به د اختر ورځ رحمان بابا زیارت کې تیرول طالبانو راته ورځ وی یاره دا ته څه کې مال په خدای قسم چې د دې ژوندونه دا مړي خدي دې ژوندونه دا مړي خدي چې ور سره ورځ تیرا کما چای ما چینی مینی بمزان سره یوړو الته بم چای پخولې سکلې بم ناس په ټول ورځ غیبت خو نه کوي بد خو نه وي اوس خو چې کوم ځای د اختر مبارکه له خلک راجمع شي یاره جي دا روزه څنګه پلاني ځای کې خو اختر
پلانی ځای کې لیدلی شوی وه، ډنګړي ځای کې شوی وه، په دې قهر ټوله ورځ اخته یې، په دې عذاب گرفتار. بیا غیبتونه سه نو ما به ویل چې د دې ژوندونه دا مړي ښه دي، د مړو سره ورځ تېرول په خپل هم دا شعر خاموشان دی، غلی پراته دي او تم ورسره یو ساعت غلی کېنې د ډېرو ګناهونو نه بچ. دې خلقو سره تا د دې قابل دي؟ ته په دې سړک وګوره، دا نن درېیمه ورځ ده که څلورمه ده، د اختر څویمه ده، په دې لارو کې ګوره صاحب، نن د فلاني ځای میله ده، په دې لارو کې صاحب دا د سوټماري زامن را سوړی او یو غویو بل او یو هڼ هڼ دی، فلانی میله ده، هلته هم ورته صاحب ناستي کبابیان او پیکوړو والا، دا د دنیا شوتل یې ورته پکې غوڅې کړي، دکانداران ورته ناستي چې د چا په غوړو کې مږي پریوتي، ټول ټیمان په دې ورځو کې استعمال شي، شړشمو تیلو کې چې مږي پریوتي هغه تیلو ټیمان ټول دغه ورځو کې په پیکوړو کې استعمال شي. نو چې په مبارک ورځ ته د مږي واز دی وخورې، دا زمونږ هلته خوراک دی. راځئ د پلاني ځای کباب دي او د پلاني ځای پلاني کباب ډېر مشهور دي. کبابیانو دا ته پته ده چې دا کباب کې ترسکونوالی ولي وینه پکې اچي، د هغه لاس د خضر علیه السلام لاس نه دی چې مبارک لاس دی چې لاس کې خوند ډېر دی، ته پکې هغه مرداري اچوي چې خوند پکې پیدا دی. نو عزیزانو عرض میں داو چې اختر مختر نشتا، اختر هغه اختر دی چې تا په روژه کې د چا غریب دلجویي کړي وي، د چا غریب خیال دې ساتلی، بیا د اختر په ورځ دی داسې کورونه لټولي او کور دې کتلی چې نن د خوشحالۍ ورځ داسې نه چې د چا د غرۍ سوړ نه وي، اسې نه چې د چا بچي خوار یتیمان سوړ نغري ته ناست نه وي او مینچې او وریجې او دا شی پې باندې نه وي. دا هم کړي دي چا ځان لمغوټې پیدا کړي دي، مینچې دي او کڅوړي دي او دا هم کړي دي. زمونږ اختر نه دوه ورځې مخکې ما ته زوی مې ویل یاره د اختر په ورځ که دا څوک راتله څه به ما یې وروره که چا څه راوړه خو ورته یې کېده کینې خدای راستي که پې یو پیسه خو ورکړه، که خپله یې راوړه د ملا کور دی ودې خوري، کینې که راله دغه بمبې نه اوبه ورته راله چې دا ګوټ کې ځئ رک شه. تاسو خیال ده هغه سټیج ته راغلی چې د دې خلکو کرتوتونه او د دې خلکو حرکات سکنات ګورم، مخونه یې را باندې بد لګي. نه خو تاسو میاشتې ته ګورئ او نه نور ته ګورئ او نه دا قوم داسې دی. دا خدای چې د اختر کې خدای پاک اوریاس کړې وه او پکې زمونږ هم پرده وساتله، په ټوله صوبه کې اوریاس وه څه چې په ټول پاکستان کې اوریاس وه، کینې چرته نه به دوی راویستی د روژې په شپه دومره غوبل نه چې سبا روژه شته که نشته، او اختر لا یو ورځ پاتې وي چې دا قوم یو حال جوړ کړي، یو قسم ډزې شروع کړي. ای د خدای ظالمانو 11 کسه لګېدلي دي په دې ډز باندې، 11 کسه
اے د خدای قهر والو قومه، اے بدبخت قومه، اے ظالم او ذلیل او رذیله قومه، څه په لاس درځي کم بخت و بدبخت چې په دې شپه دې قوم څه حال جوړ کړ. که د چا سره تماچ ګوړی د هغه به ټکئ، که چا سره ټوپک د هغه به ټکئ، که چا سره کلاشنکوف د هغه به یو برار جوړ کړئ. اے د خدای قهر مو وه، څه بلا در باندې شوې. بې غیرتو زه خو ستاسو ایمان پیژنم. که د ډز وخت راغی هغه وخت کې ما ستاسو زیړ پرتوګونه لیدلي دي. د ډز په وخت کې ستاسو په لینګو بېدلي دستونه ما لیدلي دي.